لای پیول ته ټول د شادګر دی ته کوم پاسو دي ته جوړاوي ته یو فسادګيري ها ولې دا تاسو ټول عمر فساد کول ټول عمر دی فساد کړی ده ټول عمر دی د ما د پیغمبر د ناموس او د صحابه او توهین کړی ته فسادګر نه وي زه نن دفاع کوم فسادګر سولم نه نه ته یو افغانستانای ته خپل منځ کې خال جنگای ته یو فسادګاري اوس دلیل راوړه او ته زنا ولې کوي دا تاسو ځوانان او ښځې چې متعه کوي دا زنا کوي امام دی وایي آیا دا ځوانان او ښځې چې متعه کوي دا زانیان دي خدای راته وایه کنه چې د سنیانو امات پر کوي د 15 ورې ویلې سنت پر کوي دا دروغ دا خو تاسو له ځانه دروغ جوړ کړي په کتاب خبره را سره کوي راځه کتاب خبره ته کتاب نه شوري دا اوس می کتابونه درته وښودل دا کتاب څه شي امام وایي دا زنا ده ته یو د شادګار لا یو نه خطو ګلونو دغه د پاره خطو لا خلصای کتاب لا څنګه کوي ته ها اوس ورته وګوره زه د یو منټ صبر وکړه ته دا د ما دی خپل پیسو د پاره لګیا لا یو تر وخت جی ګویګا ځون لګیا وي دا یو هغه د پاره ګلونو د پاره خالد ته څه کوي ورکیا ما ګوتی ته می وګوره هغه ګوتی ته رازنو دي ګیفټینګ د شروع دی څه شی وسوای څه کنځلې کوي وخت درکړو کنځلو ته مو ته کنځل ته خمال کا د خال ماخ ته الګ څه خبرې چې د کوم غنه راګارد شوی دوی چی شته وایا عائشه رضی الله عنها مور د بیا د نه پر بیان کار نه در باندې لرم وایا څنګه عائشه رضی الله عنها مور ده خبره تا کوم خبره مرته کو عائشه رضی الله عنها مور ده کسی دا سوچا که تو سچی مو ملیون رخی جی طویلی تنا تختی عائشه رضی الله عنها دی مور ده ها عائشه رضی الله عنها دی مور ده تی مو ملیون نویلی تختی ملایان خو دغه د ما دغه بل اکاونټ ته ننوځه چې ټولو پردګونه دي دلته راسره پاته دي او تښتېدلي دي ودې زړه سره د ټولو پردګونه دلته پاته دي په منډه بریالي سوي صحیح ده ته متپاتی ټول د پیژاندي د صورت سانوستی دا ټول پیژاندي خو دا تونی لایف کې د سانوستی ګلون د نه خالي گیفټونه د نه کوي توسي لګه خاده کنه کوکي متعه خو نه د کړي کنه زنا خو د ثواب په نیت نه د کړي زنا کې د نیوریا لایډ ورځي مور ته ویل چې په ورځي ځاله د منځ د بل تورې صبر پرېږدي دی الله بنده دروغ وایي خو دغه مو حال د بیچارهګانو تورې بعد توري مایک نه خلاصيږي دا مایک لګ ورته خلاص کا مایک توري سه مایک خلاص کړه توري سه مایک دی خلاص کړه خپل مایک خلاص کړه قاریزم خلاص امام مایک قاری صاحب امام مایک څکوم ته تاسو دې بندوي زه خپل مایک نه بندوم زه کله خبره کوم تاسو امام مایک بندوي اسفل ته تاسو ورکه مولانا اسلام الحق صاحب د توخ ورکه سي دی څوای ورکه وخت ورکه ټیم ورکه بیا د ما خبرو ته وګني سخه مهرباني قدرمن شي خبر شواله کنه د کوم تاسو متنه وکړلو کنه د حلالې په باره ته مت جواب نه کړه دا دی یو ګوره اوس مثلا ګوره حلاله په دې باندې پیغمبر علی السلام په حلاله کون کې لعنت ویلې د چې څوک حلاله کوي او څوک د حلالي د پارزي رسول الله لعنت تر باندې ویلې ده هغه د حلالي په حکم ځان پوهه کړی ګوریا اوس مثلا تا خځې تدریز لی طلاق ورکړل خځې درې طلاق ورکړل دغه خځې بیا له خاون سره نکاح روانه ده د فقه مسأله ده د قرآن وایي د دې باندې ځان پوهه کړه دومره سفاره کې رب العالمین وایي دغه ښځه به بیا ځي بل خاون به کوي له بل خاوند سره چې وخت تیر کړل له هغه نه به حلاله نه اخلي که هغه خاوند په خپله خوښه دې ښځې ته طلاق ورکړل نو دغه ښځه بیا بیرته اول خاوند ته حلاله ده ښه دې مسأله باندې ځان پوهه کړی ودې زړه سره درې ورځې به دي کې چې صاحب دی یعنی څه کله یو مېړه نه طلاق واخلي منځ کې څه دوباره جوړه غواړي د درې ورځې لپاره بل مېړه سره وي بیا دوباره راځي دا دروغ دا چې څوک کوي ورباندې لعنت ده رسول الله ورباندې لعنت ویلی ده دین ورته اجازت نه ورکوي قرآن ورته اجازت نه ورکوي رسول الله ورته اجازت نه ورکوي خو څه ته نیمه خبره ورسه متعه څه کومه ده ته سنیانې نه کوي که نه شیعه کوي صحیح ده متعه بالکل حرام ده خو صحیح خو ودرېږه که نه یې منټ ته خو شیعه نه یې که نه اهل سنت یې که نه او الحمدلله ښه ډېر ښه ته څه اوسه کې متعې باندې دوره زور ورکوې متعې سره سنیان څه ته اهل سنت څه تعلق نه لري شیعه کوي دوره زور ته بیا حلالې باندې ویلې نه ورکوې د خپل کوم
اهل سنت والا کسان دي دغه ته تبلیغ وکړه دا لږ پوه کړه بیا الله بنده نو ما خو بار دا د ټولو ورځو شپه سي حرام او ناروا ده ته راځې ته وایې چې دا متعه روا ده او بیا وایې چې زه اهل بیت منم 12 امامان منم امام صادق علیه السلام دې درته وایي دا زنا ده علي رضی الله عنه وایي دا زنا ده امام جعفر علیه السلام وایي دا زنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا زنا ده او حرام ده قرآن وایي دا زنا ده او حرام ده او تی د اهل بیتو په نامه کې ولې کوي د اهل بیتو په نامه باندې خوا درګه یو منټ صاحب راکړه ته څوره دلیلونه پیش کړل ټوله د اهل بیتو دلیلونه پیش کو امامانو دلیلونه د پیش کو صحیح شوالو دی کې یو دلیل تا سره د حضرت عمر یا حضرت ابوبکر شته د سره دی په باره څه بیا ته اوس د یو کس ته اوس کې چې ته وایې چې عایشه مامور دی ته عمر ویلی نه مانی ته د داسې ویلی نه کوي اوس وکس ګوره ته په دې خبره ځان پوه کړه د ما دپاره دلیل کتاب الله ده او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او اجماع او قیاس شرعي ده دا د مو اصول دي ښه په دې باندې ځان پوه کړه د تاسې اصول دوه دي هغه اصول دا ده چې اهل بیت ده او قرآن ده د خدای په فضل سره تاسو خو قرآن ته نه ورځئ اوس ته متعه راغللې ابوبکر ته محتاج سولې حالان کې مني نه متعه راغللې عمر ته چې شپه ورځ لعنت ورباندې وایي ورته محتاج نه یم محتاج نه یم خبرې ته مې وچه کسې یو منټ کاري صاحب یو منټ کسه ده ته کاري آیې ته اوس په خپلې خولې له څه تاسې ټوله شپه ورځ عمر باندې لعنت کوئ ته ته اوس څه پاتې دی څه عمر باندې مو لعنت کوو که نه کوو دې ځای کې ته ګناهګار شولې که نه شوې ګناهګار ته خپلې خولې نه ته خال دي ته مجبره یې چې حضرت عمر ته ابوبکر کنځل وکړي که نه ما ته د مذهب ټول معلوم دی الله بنده مې مجبوره اوس کتابونه دي درته وسپړم او درته ویښیم چې دغه د کتاب د دغه یو منټ صبر وکړه زه شیعه یم صحیح دی که نه ته ما سره ټایم تیر شوی دی ته ته زه معلوم یم چې زه کومه کاسم کوم شی یم کوم شی نه یم ته ته دې شي معلومات شته چې زه عمر ته کنځل کوم نه کوم زه عایشه ته کنځل کوم نه کوم ته ته دې شي معلومات شته چې ته اوسه کې فتوا بالکل پروف د ولګولو چې مو عمر ته زیاړه کنځل کوو حضرت ابوبکر ته زیاړې کوو حضرت عایشه ته مو کنځل کوو ښه پرسوې خبرې دي پرسوې ما جواب راکوه سم ګوره زه دې خبرې ته غوږ نیسم ته دې ما په خبره کې ټچ لکه مچ راغورځار سي ښه دا پیره پرېږده جواب راکوه د ته کومه یوه خبره ما نه دی اورېدلې کومه خبره کوې ما ته غوږ چولی دی ابوبکر چې څوک توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان ده که کافر ده هغه سره مسلمان دی نه ښه څوک چې د عایشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان ده که نه ده خو ټوله یې وکړي راغو که نه مسلمان نه دی که نه اوس څه یو بېله ده چې څوره صحابه او توهین نه شي کولی فیصله وکړل توري صاحب فیصله وکړله د تا په کافي کتاب اصول کافي معتبر کتاب دی ده که نه ده چی شي دی وکړي معتبر کتاب دی ده که نه ده ده که نه په دې اصول کافي په دې کتاب کې ابوبکر ته بت ویلی ده صنم القریش بت یې ورته ویلی ده کافي یم کافر کړل مسلمانانو کولینی چې د دوی لوی امام او ملا ده دا یم کافر کړل او چې په دې په خبره څوک عمل کوي دا یم کافر کړل کور دی ودان بیا ما ته ونه وایي څه شی ورته کافر وایي په خپل یو منټ صاحب ټول ملایان دي کافران کړل خلاص شو ملایانو ته نه دی ویلي به یو خبره ورکوي لا اله الا الله دی الله بنده خو یو خبره کې دي چې راسي بیرته په شارې وسي هلته مې درته ویل چې متعه جایز ده که ناجایز تا ویل چې جایز ده وروسته بیرته پښیمانه سولې اوس یې په خپله خوله وویل چې ابوبکر توهین کوي هغه کافر ده مسلمان نه ده اوس بیرته په شا سولې ترې ودرېږه که نه یو منټ صاحبه ته خو اوس لږ ماته صبر وکړه که نه ته د کوم کتاب نه ویلی شي او یو کتاب کې ته ماته وښیه که نه دا ټول کسان ناست دي براډکاسټ کتاب کلو که ماته وښیه څه کې مو حضرت عمر ابوبکر ته مو خلک کافر نه یي الله اکبر دا اوس بیا خو بېمني را سره بیا خو بېمني خو غلط حدیث به نه ښایې که نه معتبر حدیث به ښایې چې کوم معتبر حدیث او تاسې عمل هم ورباندې کوي شپه ورځ ته اوسه کې هغه شیان ښایې که نه چې هغه تاسې ځانه اډ کړي دي ځانه نه برابر کړي دي هغه حدیثونه ښایه خو نه شي منلی که نه یا دي ته زه ګوره ته نرسه توري صاحب ګوره که تا دې ما روایت لا اله یو منټ ته خبره کټوه صرف یو منټ دې سړي زوی سړي الله خاطر وکړه یو منټ ته ماته صبر وکړه دا ته مایک دې خلاص که ورکه 2 منټه وخت ورکړه دې ته بیا دې ما په خبرو کې مرازه دې خدای خاطر وکړه جواب مې تر پایه اورنو
خلاص که یا مایک میرا خلاص ته خبرې دي کوه صحیح ده د اعلان دي ته برار ته څوره ناست دي کنه څو کسانو کې شاید نور ټوټل اهل سنت دي صحیح ده د اهل سنت ولا اعلان دی وکسه کنه د څوره تو سنوز دي تو تشپاورې ز تبلیغونه کوي اعلان دي کمنټونه لګ پړو کا ټولي چې شیا کا پیر دي دا هغه خلق دي چې تو خبرې اماني دا هغه خلق دي چې حضرت عمر اماني حضرت عائشہ اماني یو منات حضرت ابوبکر اماني ته اوس انسان یې نشه دي کړي متعدي کړي چرس دی والدي یو منټ یم دي تا کله ختميږي امام علي رضي الله عنه عالم الغيب کنو مایک دی خلاص که زر جواب راکړ مسلمانانو غوږ دا کامره غټه کړې زه له دې سړي سره نن سمې د ما اواز ته در سره دوستانو ټول ملګري راته وایي اواز مې ستا در سره اواز دې شته شیخ صاحب اواز شته مولانا اسلام الحق صاحب د زړه سرونو تاسې دغه سړي ته مایک ور خلاص توري صاحب مایک دی خلاص که زه خبرې در سره کوم توري صاحب مایک دی خلاص کړ توري صاحب مایک دی خلاص کړه توري صاحب اواز مې ستا در سره او اواز نشته شیخ جی جی اواز شته دا لایف باندې ریپورټ وهي دوستانو دا لایف لیک در سره شیر کړ لیک خوندور کړی الله مقدرمن کړ دا لایف شیر کړی در سره دا زر کسان یاست دا لایف در سره شیر کړی دا لایف بند کیږي توري مایک دی خلاص کړه او دی الله بنده مایک دی خلاص کړه دی مال خو دې تا مایک نه خلاصيږي مایک دی خلاص کړه مایک خلاص کړه مایک خلاص کړه ما بیریګه خبرې در سره کو که سنی سولې لکه سي ماشاءالله سنی سولې ماشاءالله لکه سي د اهل سنت والجماعت مذهب دی قبول کړل توري صاحب مبارک دی درته توري صاحب ته مبارکي ورکړی ټول توري صاحب ته مبارکي ورکړي توري صاحب مبارک شه توري صاحب مایک مخلاص کا توري صاحب مبارک دي سه ګوري دوستانو په خپل خلی ویل وای څوک چې ابو بکر او عمر ته توهین کوي دا وای کافر د مسلمان نه ده مجلس په مرآت العقول کې شپږویستم جلد کې په صحیح سند سره مجلس مرآت العقول کې ام دغه شان په کافی کتاب کې ښه په یو آیات کې راځي چې هما هغه کوم آیات ده ګوري ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس دا من الجن والإنس نورتوقري وهما قال هما أي أبي بكر وعمر تاسي وقري وعمر وإنما سمي به لأنه كان شيطانا داوي شيطان ول وسورته وګوره او دای وای لزینانه پیدا سویو عمر الفاروق رضی الله عنه ته پدی ولې وتختدل تورای سیم کنر یې راوخیزه تختې بنوس په منډه باندې نه بریالي کېږي راوخیزه او دا بیرته راوخیزه وې تیخته میخته دی ما په مذهب کې نسته تیخته بنه اوس به دی لخپلو کتابونو نه څرمن درنه باسمه که خدای کوي شیطانا دای وای شیطان ول او لزینانه پیدا ول العیاذ بالله لچانه پیدا ول لزینانه وای پیدا ول دا تورې راپورته کړی راځه په خیر ګوریا په دې ځای کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان تفسير العياشي تفسير برهان تفسير صافي عن أبي عبد الله عليه السلام دا دري معتبر تفسيرون دي واي خطوات الشيطان مراد أي أبي بكر وعمر تلا چا سره خبري کوي کتابونه خو دې ما په مخ کې پراته دي تاسې هر څومره تقیه وکړي کتابونه به دې څوک رانه پټوي راسه دې الله بنده
کوم کتاب دی درواغ وای ټول تفسیرونه تفسیر عیاشی تفسیر صافی تفسیر برهان ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا دي آیات په تفسیر کې راځي قال نزلت في فلان وفلان دا آیات وای نازل سوی په باره د ابو بکر د عمر کې چې امنوا برسول الله پر رسول الله ایمان راوړل ثم كفروا بیا وروسته کافران سول ان تر پای پورې دا بل روایت یعنی عمر رضی الله عنه ابو بکر ته مو کتابونو کافر ویلی دي ته بیا راځي دلته تقیه کوي ما سره خپلو دا تاسې تاسې د عامو شیو تاسې دوکه ورکړي د دروغې درته ویلي دي راځه په خیر اوس وایه خبر کوه عن أبي جعفر عليه السلام وقال الشيطان لما قضي الأمر وهو الثاني يعني عمر رضي الله عنه وليس في القرآن وقال الشيطان إلا وهو الثاني يعنون بالثاني عمر يعني ثاني دوم خليفة وای په قرآن کې چې د شیطان وای ذکر راغلی دا وای د عمر نوم د عمر ته شیطان ویلی سوي دی په قرآن کې همداسې مخکې پسې ځو اوس ګوره دې کتاب ته وګوري مسلمانانو تفسیر عیاشي تفسیر برهان تفسیر صافي عن حنان عن أبي عبد الله قال سمعت يقول څه شی ورته وای دی اخیر کې وای کان دا ابو بکر و عمر وایو من ائمة الكفر یعنی دی کفر امامان والعیاذ بالله زه دغه خپل د چونډۍ والا مسلمانانو ته وایم چې دا کسان وپېژنئ د دې په اړه باندې مو عقیده و په اوس ولې وتښتېدله راپورته کوي دا کسان د دې څوک پاتې دي دا راپورته کوي دلته تښتې به نه توري صاحب کلی غیرت در پکې وي راسه اوس د دې جواب وکړه یو کتاب نه دوه کتاب نه درې کتاب نه څلور کتاب نه د ابو بکر د عمر په اړه باندې خبرې کوي راځه په خیر